السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن لیدونکو، موبایل به تاسو سره خامخا وي، خو په موبایل کې به تاسو ته دغه ساعت هم دلته موجود وي. سمه ده، خو د دې یو پټ راز د تاسو خبروم. د دې یا که چېرته تاسو بیټري پرسنټیج لرئ، دلته وګورئ 9 د دې د راز نه که خبر شئ، په خپله به حیران شئ چې دا راز څنګه چل دی. دوستانو، ډېر یو زبردست او ډېر خوندور ټریک دی. چاته هم مه وایئ، ځان سره یې وساتئ. سمه ده دوستانو، ډسکرپشن ته لاړ شئ، دې دپاره یو لینک ضرورت دی. صرف هغه لینک باندې کلیک وکړئ، اپلیکیشن دی پکې ډاونلوډ او انسټال یې کړئ، به یې خوند وکړئ. دوستانو، دا سمپل، دا الټرا یو لاک دی. صحیح ده، دا داسې یو لاک دی دوستانو. د مثال په طور که چېرته تاسو 1 2 3 لاک ورکوئ، صحیح ده، نو تاسو سره خوا کې ناست ملګری ستاسو په لاک باندې پوهېږي. اوس ګورئ دوستانو، دلته یوه ده، صحیح ده، زه ورکوم 1 بجه. نو ګورئ نه خلاصېږي ماته. سمه ده دوستانو، اوس ګورئ 0 1 0 0 ګورئ په دې باندې خلاص شو. دوستانو، ما دا الریډي کړی، تاسو به اول چې کله هم دا خلاصوئ نو هلته به 1 2 3 4 هر یو پاسورډ ورکوئ په خپله، خو تاسو ورکولی شئ. دې کې خوبي دا ده دوستانو، تاسو خپل اپلیکیشن هم په دې کې لاک کولی شئ، خپل عکسونه هم لاک کولی شئ، خپل ویډیوګانې هم لاک کولی شئ. ښه، دا لاک چېرته د دې ځای نه تاسو لګولی شئ. دلته راشئ او د سیټینګ باندې کلیک کړئ. دلته ګورئ لیکلي لاک ټایپ. لاک ټایپ به دلته تاسو ته اول په دې پن وي. که تاسو پن کوډ دلته پن کوډ ورکوئ 1 2 3 4 کنفرم کې، اول به تاسو دا راشي، ګورئ 1 2 3 4 دا کنفرم کې، صحیح دی، 1 2 3 4 کنفرم کې، 1 2 3 4 کنفرم. اوکې، اوس دا ولګېد پن کوډ. اوس د پن کوډ نه ورکوم، زه غواړم چې کله هم زما د ساعت دغه منټونه بدلیږي، اټومیټیکلی زما پاسورډ خپله چینج شي. او که تاسو په تاریخ باندې ورکوئ، که په خپل دا وګورئ دلته لیکلي بیټري ان بیټري پین، بیټري ان بیټري منټ، دا ورکوئ. زه اوس فی الحال ورکوم اورز ان منټس پین، غلط مې ورکړه، دا ورکوم، دا یعنی غنټې او په منټ باندې دا ماته بدل شي. اوس ګورئ دوستانو، زه راځم دا خلاصوم. ګورئ ما پاسورډ ورکړی 1 2 3 4 وی، دا غلط دی. اوس که زه دا نمبر دلته ولیکم، ګورئ 0 1 0 1 اټومیټیکلی به خلاص. ګورئ اوس ګورئ چې څنګه هم دغه منټ ګورئ بدل شو. اوس زه واپس خلاصوم، ما ورکړی 0 1 0 1 وی، دا غلط دی. زه باید دلته څه ورکم چې دا خلاص شي؟ زه باید دا دلته ورکم 0 1 0 2 اوس زه ورکم. نو ګورئ دا اوس اټومیټیکلی خلاص شو. یعنی هر منټ پس، هر یو منټ بعد ستاسو پاسورډ بدلیږي خپله. اوس که تاسو د خپل ملګري په مخ کې دغه 1 2 پاسورډ هم ورکئ، دا مې ورکړه، زما ملګری ما سره خوا کې ناست، هغه پې پوه شي چې ولاړ د دې پاسورډ دا دی. نو چې کله 1 منټ پس یا چې کله هم دا ساعت بدلیږي او هغه راځي او ستاسو دغه کوم 0 1 0 2 وهي، دا به نه خلاصېږي. اوس څنګه ولې خلاص شو؟ دلته هغه 2 نه دی اډ شوی نه دی. نو اټومیټیکلی به ستاسو پاسورډ، ستاسو د دې لاک پاسورډ بدلیږي او ستاسو ډیټا، ستاسو عکسونه، ستاسو تصویران، ستاسو فایلونه به محفوظ په دې کې موجود وي. دوستانو، ډېر یو زبردست اپلیکیشن دی، ضروري خپل موبایل کې انسټال او ټرای کړئ او خوند ترې واخلئ. دا نننۍ ویډیو که ویډیو مو خوښه شوې وي، حتما یې درسره لایک کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.